کوم ځوانان چې اوس په دغه شیطان او د نفس په مکر او فریب کې راغلي دي د نامحرمو ښځو سره یې تعلقات شروع کړي دي هغه دې دا خبره واوري. یو خو دا حرام دی، دا د خولې زنا ده، دا پر ټلیفون چې خلک خبرې سره کوي. دوم دا خبره هم واورئ، دا پور دی، په دنیا کې دوه پوره دي الله پاک جل جلاله په بنده باندې وي. یو د مور و پلار سره که چا بد سلوک وکړه هغه به په دنیا کې خامخا تېروي پر ځان. یو دا چې د چا ناموس ته دې غلطه نظر واړوئ، دا پر تا پور دی، ستا لور ستا خور یا ستا خپل بیبي ته به بیا خلک داسې په نظر باندې ګوري. ته خپله ووایه چې ته یو چا ښځې ته وګورې، اول دا فکر کوه که دا زما خور وای او زه پردی سړی چا ورته کتل ما به څه به کړې، ما به څه به کړې. داسې د بل نه مه سترګې راواړه، خپل سترګې دې کنټرول کړه. که داسې عذاب باندې به مالا اخته کړي چې هغه د بېحیایي عذاب دی، بیا به د خپل ځان اختیار به موږ نه لرو، د ښځې و د لور و د خور اختیار خو هلته پرېږده، د خپل ځان اختیار به هم بیا موږ نه لرو. حدیث کې راځي یو ښځه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یې دوه بچان په غزوه باندې کړل. کله چې هغه اوازه راغله چې بچان دې شهیدان شوي، دا راولاړ سو خپل ځان یې ټینګ په پوړنې کې وپیچي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله. هغه وخت کې بل پناه نه وه، د زړه د تسلۍ دپاره بل څوک نه و، واحد کس الله دې موږ ټول په قربان کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه ته به خپل فریاد شروع کوي، د الله رسول څه پېښه ده، څنګه کیسه ده. دا ورغله د الله رسول صلی الله علیه وسلم په لاره باندې یو څوک ورته وایي په دغه حال کې هم ستا پرده په یاد، په دغه حال کې هم تا پوړنې په سر اچولی دي چې زوی دې په شهادت رسېدلی، اوس هم ته د پردې دومره اهتمام کوې. دا په جواب کې عجبه خبره ورته کوي، وایي ان ارزع ابني فلن ارزع حیایي. نن که زما نه بچی کللی دی، ما بچی د لاسه ورکړی دی، نو حیا ولې د لاسه ورکړه، ظلم ولې د ځان سره وکړه. یو خو مې بچی ولاړې او دوهم ظلم د ځان سره وکړم چې حیا هم له منځه یوسم. که چیرې نن زما څخه حیا له منځه ولاړه سي نو بیا خو نور خطرناک دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم حضور ته چې راغله خپل بچي فریاد وکړه، د الله رسول دې وایي ستا بچی شي سوی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل اصبري، صبر وکړه، ستا زوی ته الله د دوو شهیدانو اجر ورکوي. هغه ورته وویل یا رسول الله دا ولې؟ ده ورته وویل یا نبي علیه صلات وسلام ورته وویل ستا زوی د اهل کتاب په توره شهید سوی دی. کم کس چې د اهل کتاب په لاس باندې شهید سو هغه ته الله پاک جل جلاله د دوو شهیدانو اجر ورکوي. تاسو دا زنانې ته وګورئ، په دغه حال کې هم زموږ زنانې به دغسې چې د زوی جنازه کله په کور کې واوړل یا ورننه ایستل، بیا نه پوړنې پېژني نه ګریوان پېژني، ځان د مځکې مولي. ګریوان څه دی چې د لمنې په دې څیرې کوي، ځان د مځکې وایي. دا زنانې ته دا خبره ورسوئ.